السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا دی یو ځل بیا درته د شاهین داستان په درېیمه برخه کې در حاضر یم. قدرمنو دوستانو، تر دې وړاندې تاسې د همدې داستان دوهمه برخه راسره واورېدله. په هغه برخه کې مو واورېدل چې د پنځم فردیناند او ملکې ازابیلا د واده سره د شمال ارغوان او قسطلیې دوه ځواکمن عیسوي ریاستونه سره یو شول. بلخوا سرحدي شاهین بدر بن مغیره د خپل پلار سره تولیتلې ته تلل غوښتل، خو مغیره یې مخنیوی وکړ او یوازې روان شو چې تر یوې میاشتې پورې هیڅ معلومات نه و. وروسته معلومه شوه چې مغیره د تولیتلې په یو څلورلارې کې پانسي شوی دی. د مغیره له مرګ وروسته بدر ټول مسؤلیت په خپله غاړه واخیست او د پلار لاره یې تعقیب کړه. یوه ورځ د سرحد عیسوي والي ناڅاپه پر دوی حمله وکړه چې بدر او ملګرو یې غاښ ماتونکی ځواب ورکړ. له 6,000 تنو یوازې 1,500 کسان په تېښته بریالي شول چې دوی هم تر کوره وځغلول او ډېر زیات د غنیمت مالونه یې لاسته راغلل. راځئ نن را سره د داستان درېیمه برخه واورئ او له نویو څه خبر شئ. لدې فتحې نه وروسته د بدر یعنی سرحدي شاهین نوم چې سنتیاګو ور باندې کېښود ډېر مشهور شو او ورو ورو د خلکو په ژبه عام شو. لدې نامه سره د میړانې او زړورتیا ډېرې افسانې وتړل شوې. وهم پرسته نصرانیانو ویل چې سرحدي عقاب کوم غیر عادي انسان دی چې په یو وخت کې هم د باغیانو په ځنګل او هم لرې د جګړې په میدان کې لیدل شوی دی. د فردیناند له پاچاهۍ نه د هغه د شهرت داستانونه غرناطویې ته ورسېدل. علماو هغه د اسلام غازي وباله. شاعرانو د لوړ نسبه شهزادګیو سره د هغه د مینې فرضي افسانې جوړولې. ادیبانو په خپلو لیکنو کې د هغه د سیرت او څېرې په مختلفو اړخونو رڼا اچوله. د لرې غرونو شپنو او بزګرانو به چې د ستومان او ورځې تېرولو نه وروسته شپه په کور او کلي شوه، هغوی به هم دا کیسې وکړې چې نن سرحدي شاهین چیرته او څه وړ ولید، او په دې ډول به د ساده خلکو زړونه خوښ ساتل. سنتیاګو د فردیناند د پوځ زړور او مېړنیو له ډلې نه یو. د هغه له عبرتناکې ماتې نه وروسته د هغه په زړه کې د ځنګل د نوي او مرموز دښمن پر خلاف د جګړې هیله نه وه. فردیناند تر برید هاخوا یرغل نه د خپلو سرحدي مورچلونو ځواکمن کول ضرور وبلل. له 2 کاله تیاري وروسته فردیناند د فتح له هیلې نه زیات د دې لپاره پر سرحدي ځنګل څو ځلې د برید لپاره پوځ واستوه چې د سرحدي شاهین روب راکم کړي، خو د دې ټولو حملو نتیجه د سنتیاګو د لښکر په شان وه. فردیناند په دې وپوهېد چې سرحدي عقاب په خپله ځاله کې ډېر خطرناک وي، خو له هغه سره دومره ځواک نشته چې له ځنګل نه راووځي او د ده د پاچاهۍ په کومه برخه قبضه وکړي. ځکه یې پام د هغه غرناطي وروستي اسلامي ریاست لاندې کولو ته واړو چې نه یوازې دا چې ولس یې ده ته په باج ورکولو راضي نه و، بلکې د له لاسه تللي عظمت د بیا ترلاسه کولو لپاره ناکرار و. بدر بن مغیره له دې حالاتو نه ګټه واخیستله او د خپل ځواک په منظم کولو لګیا شو. په مختلفو کارونو کې پټو ډلو ته چې کله دا معلومه شوه چې سرحدي شاهین د مغیره ځوان زوی بدر دی، د دوی په زړونو بیا د جهاد جذبې په غورځنګ شوې او خپل کورونه یې پرېښودل، له هغه سره ملګري شول. د قرطبې له مهاجرینو نه بشیر بن حسن چې په وړوکوالي کې د طبابت په زده کړه د خپلې کورنۍ نوم او شهرت ساتلی و، د بدر ډېر ښه مرستیال شو. د قرطبې او اشبیلیې د حاکمانو تداوي هغه کړې وه. د قسطلیې شهزاده یو ځل له آس نه لوېدلی او سخت ډپې شوی و او بشیر فردیناند د هغه د علاج لپاره ورغوښتی و چې د ولیعهد د رغېدو نه وروسته فردیناند او ازابیلا له هغه نه غوښتي و چې د شاهي طبیب په حیث ورسره پاتې شي، خو هغه دغه منصب قبول نه کړ او بیرته قرطبې ته ولاړ. 2 کاله وروسته چې کله هغه ته د بدر لیک ورسید، نو هغه په خپله شانداره ماڼۍ کې د اوسېدو پر ځای په ځنګل کې له یو مجاهد سره ژوند غوره کړ. لا زغل څخه تر لیدو 3 میاشتې وروسته د غرناطې سرحدي سیمې چې غرا او ځنګل ته نږدې وي د غرناطې حکمران ابوالحسن د یو پټ فرمان له مخې بدر بن مغیره ته وسپارلې. د مالیې په ټولولو، عدلیې او محکمې د چارو په اړه بدر بن مغیره هیڅ غرض نه درلود،
دا ټولې چارې هغه د دې سیمو محلي حاکم ته پرېښودې. یوازې د سرحد د مورچلو او نوي پوځي نظام جوړولو چارې په خپل لاس کې واخیستې. د پوځ له څو اعتمادي افسرانو نه پرته نور څوک په دې نه پوهېدل چې د دوی لوی قومندان هماغه ځوان دی چې د اندلس خلک د سرحدي شاهین په نامه پیژني. یو ورځ د سرحدي سیمو محلي واکمن خپلو سپایانو ته اعلان وکړ چې د ده په غوښتنه به سرحدي شاهین څو ورځې دوی ته جنګي زده کړې او نظامي تربیه ورکوي. زه به تاسو 200 تنه ډله په نوبت هغه ته ورلیږم. زما امید دی چې تاسو ته به د هغه روزنه او زده کړه په زړه پورې او ګټوره وي. له سپاهیانو سره په ځنګل کې تر زده کړې د شاهین د لیدلو تلوسه زیاته وه. په ځنګل کې د بدر بن مغیره مرستیال منصور بن احمد د سرحدي شاهین په جامه کې هغوی استقبالول او څو ورځې د ځنګل او غره د جګړو د نویو مهارتونو له ورزده کولو وروسته یې بیرته استول. د غرناطوی د سرحدي مورچلونو د مضبوطولو په اړه فردیناند اندېښنه څرګنده کړه، خو ابوالحسن هغه ته احوال واستوه چې دا ټول ترتیبات د سرحدي شاهین د یرغل د مخنیوي په خاطر نیول شوي دي. د ابوالحسن د دې ځواب نه پرته فردیناند پر دې ډاډه و چې له دې سرحدونو نه د پاچاهي قلمرو ته په تګ راتګ په معمولي بندیز کې څه زیاتوالی نه و راغلی. د قرطبي، قسطولي او نورو ښارونو سوداګرو به په سرحد کې د فردیناند د اجازه نامه ور وښودله او د پخوا په څیر به غرناطې ته تلای شول. د شپې مهال د قسطولي د شاهي ماڼۍ په یوه کوټه کې ملکه ازابیلا او پاچا فردیناند په زرینو کرسیو یو بل ته مخامخ ناستو. د دواړو په څیرو کې د ژورو سوچونو کرښې وي. ملکې د مسکا هڅه وکړه، وی ویل ته ولې دومره پریشانه یې؟ زما په ګمان خو د غرناطې باج دومره زیاتې پیسې نه دي چې ته دې دومره ورته اندېښمن شي. پاچا ځواب ورکړ، ملکې زه د باج په خاطر پریشانه نه یم. څومره جزیه چې ابوالحسن مونږ ته راکوله تر هغو څو چنده زیاتې پیسې زموږ په سرحدي تاڼو او قرارګاو لګېدلي. خو زه داسې احساسوم چې د ابوالحسن له جزیې راکولو نه د انکار لامل دا دی چې هغه پر خپل ځواک ډاډه شوی. دا زموږ بدمرغي ده چې نن د غرناطوی د تخت کوم بل دعوادار نشته. تر اوسه پورې زموږ د بریالیتوبونو ضامن زموږ تر تورو زیات د مسلمانانو خپل منځي اختلاف و. ملکې وویل که د غرناطوی مسلمانان سره یو شي هم زه دا امید نه لرم چې هغوی به زموږ پر خلاف بغاوت وکړای شي. هغوی به د قرطبي، اشبیلي او تولیتلي د باغیانو انجام نه وي هیر کړی. پاچا وویل ملکې ته د هغه وخت خبرې کوي چې د هسپانوي، عربي او بربري نژادونو مسلمانان یو له بل سره لاس او ګریوان وو. زموږ پخوانیو تر خپلو تورو زیات د دوی له اختلاف نه ګټه اخیسته او د هسپاني له 4 نه پر 3 برخو یې قبضه وکړه. که نه نو زه دا نه منم چې که دوی هم موږ غوندې سره یو وی نو موږ به پر دوی بری موندلی و. ملکې ځواب ورکړ، دا د سپېڅلې مریم د پیرزوینې نظر دی چې دوی په خپلو کې سره واوښتل. فردیناند ورزیاته کړه، کاش کې د قرطبي او تولیتلي په څیر سپېڅلې مریم د غرناطې مسلمانان هم په خپلو کې سره اړولي وای. که نه نو زه پوهیږم چې د دوی یو والي تر لوی نه لوی دښمن په ګونډو کولی شي. دوی که سره تیت او پرک وي د شمال یوه ملایمه څپه د ریګ د زرو په څیر پاشلی شي، خو که سره متحد شي د توند او سخت طوفان په مخ کې به د کمرونو په څیر ودرېږي. ما ته معلومه شوې ده چې د غرناطې څو تن عالمان د اسلام په نامه د دوی د پارولو هڅه کوي. که دا رښتیا وي نو زه د ابوالحسن خبرې هڅې بې معنا ګواښونه نه ګڼم چې اوس زموږ په زیرابخانو کې د جزیې د سکو پر ځای پولادي تورې جوړیږي. ملکې رښتیا خبره دا ده چې زه د خپل پوځ پر ځای په دې نازېدم چې د غرناطوی مسلمانان په خپلو کې سره په جنجال کې دي او ما ویل زه به د دوی له خپل منځي جګړو نه ګټه واخلم. ازابیلا ورته وویل خو که په غرناطو کې خپل منځي جګړه نه وي هم موږ باید د خپل پوځ له کار اچولو نه ډډه ونه کړو. زه دښمن ته د موقع ورکولو پلوي نه یم. فردیناند وویل زه هم په دې سوچ کوم، خو د کاونټ سنتیاګو له حماقت نه وروسته چې زموږ د پوځ په شهرت کوم داغ لګېدلی تر اوسه مو هغه نه دی مینځلی. ملکې ورزیاته کړه، که سرحدي شاهین د یو خپلواک حکمران په حیث ومنو له هغه سره به د غرناطې پر خلاف څه معاهده ونه کړی شو. پاچا وویل نه،
بلکې زه په دې ویریږم چې ابوالحسن زموږ پر خلاف د بغاوت اعلان کړی، هغه به بې له ځنډه خپل ملاتړ ورسره اعلان کړی وي. یو پوځي منصبدار کوټې ته ورننوت، په ملا خم شو. له سلام نه وروسته یې وویل ابو داود په دربار کې د حاضرېدو اجازه غواړي. فردیناند په غوسه شو، ویل ما امر کړی و چې هغه سمدستي ماته حاضر کړئ. پوځي افسر تر الفاظو زیات د باچا له غږ نه وویرېده، په منډه بیرته ووت. ملکې وویل ته په دې باور لري چې که ابو داود غرناطې ته ولاړ هم شي زموږ وفادار به پاتې شي؟ پاچا ځواب ورکړ د مغیره له نیولو نه وروسته هغه د تل لپاره زموږ اعتماد ترلاسه کړی. عذابیلا ورزیاته کړه خو د غرناطې شاهي ماڼۍ ته رسېدل ښایي دومره اسانه نه وي. ابو داود کوټې ته ورننوت. د هغه عمر 45 کاله معلومېده. د څېرې او بڼې نه هغه د عربي او هسپانوي ګډ نسل څخه ښکارېده. ږیره یې تر نیمایي زیاته سپینه شوې وه، خو څېره یې د ځوانانو په څېر تازه وه. توره چپنه یې اغوستې او سپینه پګړۍ یې پر سر وه. ابو داود وړاندې شو. لومړی د پاچا او بیا د ملکې لاسونه ښکل کړل. 2-3 ګامه شاته ولاړ او په ادب لاس په نامه ودرېد. پاچا یوې خالي کرسۍ ته اشاره وکړه، ویل کېنه. ابو داود زړه نازړه غوندې وویل غلام له امر نه سرغړوی نشي کولی، خو ماته د باچا او ملکې په حضور کې درېدل هم لوی ویاړ او عزت دی. فردیناند په مسکا وویل باچا او ملکه تا ته د کېناستلو حکم کوي. ابو داود وویل غلام ته د سرغړاوي څه مجال دی، او بیا په کرسۍ کېناست. فردیناند وویل ابو داوده موږ پوهیږو چې د قدرت اشارې زموږ د پاکو راهبانو نه وړاندې تا ته څرګندېږي. موږ یو ځل بیا ستا ذهانت ازمایو. ووایه موږ ته چې نن کومه ستونزه په مخ کې ده هغه څه ده؟ ابو داود ځواب ورکړ کمره د خپل بادار په مخ کې د خپل معمولی عقل او پوهې څرګندونه کوي، دا هم ګستاخي ده. په هر صورت د اعلی حضرت حکم پر ځای کوم. ښایي د والاشان ټولواک دا هیله وي چې د دوی ادنا غلام غرناطې ته ولاړ شي. فردیناند وویل که تا د یو راهب جامې اغوستې وای او دا ځواب دې راکړی وای موږ به دا ستا د روحانیت اثر او کرامت باله، خو موږ پوهیږو چې ته له خپل عقل نه پرته په بل څه عقیده نه لرې. ووایه تا له څه نه دا اټکل وکړ چې موږ تا غرناطې ته واستوو؟ ابو داود وویل ستاسو مرئی ته دا څرګنده شوې ده چې ابوالحسن د جزیې له ورکولو نه انکار کړی دی. بیا ماته دا هم معلومه شوه چې ټولواک د امیرانو غونډه رابللې وه. د امیرانو له دې غونډې نه لږ ځنډ وروسته ستاسو استازی ماته راغی. ماته پر دې پوهېدل ګران نه و چې معظم ټولواک په داسې حالاتو کې له مانه د څه تمه کولی شي. زه پوهېږم چې که د ابوالحسن پر خلاف ما کوم مورچل ته استوئ نو هغه له غرناطې پرته بل نشي کېدای. پاچا وویل نو تا به دا سوچ هم کړی وي چې په دې مورچل کې به ته څه کوې؟ ابو داود ورزیاته کړه هو زه داسې احساسوم چې په غرناطه کې د ګډوډۍ او اختلاف جوړولو لپاره د تخت او تاج دوهم داودار پیدا کول ضرور دي، او د حضور غلام به غرناطې ته له تګ نه وروسته دا پریکړه کولی شي چې د تخت او تاج دویم امیدوار څوک کیدی شي. پاچا وویل د ازغل په باب ستا سرایه ده؟ ابو داود وویل دا زغل په باب زما رایه دا ده چې هغه به په هر صورت د خپل ورور ملاتړ کوي. خو پاچا ورزیاته کړه خو څه؟ ابو داود وویل زه په پوره باور نشم ویلی، خو ځینې اوازې دي چې د ابوالحسن له یو زوی نه کار اخیستل کیدی شي. ما اورېدلي چې ابو عبدالله په دې اندېښنه کې دی چې پلار یې ناسکه ورور ولیعهد ټاکي، او دا مې هم اوریدلی چې پر ابوالحسن خپله نصراني مېرمن ډېره ګرانه ده. فردیناند د خوښۍ نه لږ راوچت شو، ویل نو ته څه ته انتظار یې؟ که ابو عبدالله شکمن شوی دی ته د ده شک په یقین بدلولی شي، ته سبا ته روان شه. ابو داود وویل
زه تیار یم، خو زما کار داسې دی چې باید له میرمن او اولادونو سره ولاړ شم. زه ښایي تر هغه وخته په غرناټو کې پاتې شم چې تر څو ستاسې پوځ ته ټولې دروازې خلاصې شي. هلته په ما ډېره وړوکې بدګماني زما ټولې نقشې له خاورو سره برابرولی شي، ځکه زه غواړم ځان د مهاجر په بڼه غرناټو ته ورسوم او هلته تر ما زیات زما میرمن او لوڼې ستاسو د ظلم او ستم زیاتې کیسې وکړي تر څو څوک په موږ شکمن نه شي. میرمن خو په دې خاطر هم له ځان سره ضرور بیایم چې د ابوالحسن دربار ته به مې تګ وراسانه کړي. فردیناند وویل: ابو داوده، باور وکړه چې ستا خدمتونه به هیر نه کړای شي. زه ژمنه کوم چې په غرناټو کې به ته زموږ لومړنی والي وي او تر کومه چې د اندلس حکومت زموږ په کورنۍ کې وي د غرناټو ولایت به ستا د کورنۍ حق وي. که غواړې زه دا لیکلی تعهد درکوم. ابو داود وویل: ستاسو خادم ته ستاسې لوز له لیکلو نه کم نه دی. فردیناند وویل: ډېر ښه، سهار وختي له ما سره وګوره. د غرناټوی د سفر لپاره به ستا ټول لګښت له شاهي خزانې وي. توند باران ورېده. د څلورو آسونو یوه ګاډۍ چې په خاورو خټو لیت سپیت وه د فردیناند د پاچاهۍ د یوې سرحدي پوستې په دروازه کې ودرېده. د کلا ساتونکي په منډه راغلل او تر ګاډۍ چاپېر ودرېدل. یو ځوان چې د نورو مشر معلومېده ور وړاندې شو، د ګاډۍ دروازه یې بیرته کړه، دننه یې ور وکتل او په ادب یې وویل: ما ته ستاسو په باب د والي هدایت را رسېدلی دي. ستاسو لپاره تازه نفس آسونه تیار دي، خو په دې توند باران کې ښایي سفر درته ګران وي. که تاسو ته مناسبه ښکاري نو د باران تر درېدو او په خوړونو کې د سیلاونو له درېدو وروسته به وخوځېږئ. ستاسو لپاره ډوډۍ تیاره ده. ابو داود بهر ته وکتل، ویې ویل: زموږ د سفر لپاره همدغه موسم غوره دی. موږ به دلته ډوډۍ وخورو او روانېږو. زه د خپل سفر په اړه یو څو هدایات هم درکوم. ځوان ځواب ورکړ: موږ د سر په سترګو ستاسو د هر حکم سرته رسولو ته تیار یو. له ابو داود سره یې میرمن او دوه ځوانې لوڼې ښکته شوې. کشره نجلۍ چې انجیلا نومېده له خپلې خور نه 2-3 کاله کشره وه. د هغه ګردی مخ، آبي سترګې او طلایي ویښتان کټ مټ خپلې مور ته ورته وو. د هغې په خط او خال کې د مور د ځوانۍ د وروځو نښې څرګندې وې. دوهم نجلۍ ربیعه د انجیلا ناسکه خور وه. د ربیعې تورې او ځلیدونکې سترګې انجیلا او مور ته یې ورته نه وې. هغه په قد هم تر مور او لور لږه لوړه وه. په سپینه څېره کې سرخي داسې ښکارېدله لکه خالق چې شیدې او شات په یو مناسب تناسب سره ګډ کړي وي او د هغې رنګ سپین خو ګلابي تمایل او په څېرې د شوخۍ او سنجیدګۍ ګډو کرښو هغه ته د ښځینه حسن او وقار یو غوره انځور ګرځولی و. د ربیعې او انجیلا په څېرو کې یو معمولي ورتهوالی و، داسې ورتهوالی چې محسوسېدی شوای خو بیان کېدی نه شوای. دواړه نجونې ښکلې وې. د انجیلا ښکلا د صحرایي غاټول خندا وه، خو د ربیعې حیا او سنجیدګي د یوې غوټۍ مسکا. د پوځي افسر په لارښوونه دوی د کلا یوې کوټې ته ننوتل او د ډوډۍ په میز شاوخوا په چوکیو کېناست. نوکرانو ډول ډول خواړه په زرینو پتنوسونو کې راوړل او په میز یې کتار کړل. د ابو داود په اشاره د چوڼۍ منصبدار هم له دوی سره په خوراک ور شریک شو. ابو داود د ډوډۍ په وخت کې له منصبدار نه وپوښتل: له دې ځایه به د غرناټوی لومړۍ پیره څومره لرې وي؟ افسر ځواب ورکړ: د 8 میلو په شاوخوا کې، خو 3 میله وړاندې به تاسو د دوی د واکمنۍ ساحې ته ورننوځئ. زه فکر کوم چې که زه د دوی افسر ته ولیکم نو هغه به له سرحد نه وړاندې ستاسو د ساتنې لپاره خلک راواستوي، خو ما څه والي ویلي چې زه ستاسو په باب چاته څه ونه وایم. ابو داود ځواب ورکړ: والي زما په هدایت عمل کړی. زه د دوی سیمې ته د پاچا د سفیر په حیث نه د یو مهاجر په بڼه ورسم. افسر وویل: زما په ګومان که تاسو هغوی ته دوکه ورکول غواړئ، خو بیا خو باید د دې ګاډۍ پر ځای په بله لاره پاسونو یا پلي ولاړ شئ. دوی پوهیږي چې په دې لاره تاسو په ګاډۍ کې زموږ له نظره غلی نه شئ تېرېدی. ابو داود وویل: زما په ګومان د قسولي او غرناټوي سوداګر په دې لاره آزاد تللی راتلی شي.
بیا هم چې ما څه پلان طرحه کړی تر ډیره کامیاب دی. ته دې 100 تنو سپایانو ته امر وکړه چې تیار شي. دوی به په موږ پسې راځي. کله چې موږ تر سرحد واوړو دوی به داسې ښیي چې په موږ پسې راوتلي دي. کله چې د غرناطویې د تاڼۍ پوځیان دا وګوري چې عیسوي سپایان په موږ پسې دي نو دوی به خامخا مداخله کوي. موږ ته به دوی پناه راکړي. ستا پوځیان به له هغوی سره معمولي ټکر وروسته بیرته راوګرځي. افسر وویل پلان خو ډیر غوره دی خو زه ویریږم چې لاره خرابه ده ستاسو ګاډۍ پکې چپه نشي. ابو داود ځواب ورکړ په داسې معاملو کې معمولي پیښو ته څوک پام نه کوي. که کوچوان ټپي شي یا سونه یو دوه غشي ولګېږي دا معمولي خبره ده. افسر ورزیاته کړه ډیره ښه ده زه به پخپله له سپایانو سره یم. د کلا د ساتونکي مشر افسر خپل یو سپایي راوغوښت. ورته ویې ویل ته د 100 تنو سپرو د تیاري امر وکړه زه د یو ضروري کار لپاره ځم. هغه بیا ابو داود ته مخ واړه وی ویل تا د سرحدي شاهین په باب څه اورېدلي دي؟ په دې خبره د ابو داود میرمن او لوڼې څک شول او غوږ یې ونیو. ابو داود په ډاډ ځواب ورکړ اوهو ما د هغه په باب ډېر څه اورېدلي دي خو زما په ګمان د هغه سیمه له دې ځایه ډېره لرې ده. افسر وویل د هغه سیمه لرې ده خو ملګرو یې 3 ځله زموږ آسونه بوتلل. انجیلا زر پوښتنه وکړه څه وخت؟ افسر وویل تیر کال. څه کال هغه زموږ خواته پام نه لري خو تیر کال په دې کلا یوه هفته قبضه هم کړې وه. انجیلا بیا پوښتنه وکړه نو تا به هغه خامخا لیدلی وي هغه څنګه سړی دی؟ افسر وویل هغه زموږ په مخ کې له څېرې نه پرده لرې نه کړه خو له غږ نه داسې ښکارېده چې عمر یې ډېر نه دی. میریا پوښتنه وکړه تاسو هغه له کلا نه څنګه ویسته؟ افسر ورته وویل هغه پخپله تلی و د هغه یوازې غلا و سونه په کار و. انجیلا ورزیاته کړه ما اورېدلي چې هغه ډېر ظالم دی. افسر ځواب ورکړ د هغه تر ټولو ستره ښېګڼه دا ده چې ظالم نه دی. هغه په بې کسو او بې وسلو خلکو لاس نه پورته کوي په لوېدلي دښمن ګزار نه کوي. په دې کې شک نشته چې هغه زموږ د پاچاهۍ ډېر بد دښمن دی خو هغه یو شریف دښمن دی. ابو داود وویل زه ستا رښتیا ویل ستایم. ستا په څېر کاونټ سنتیاګو هم د هغه د شرافت ستاینه کوي. انجیلا وویل پلار جانا که هغه په لاره کې موږ ته په مخه راشي زما باور دی چې خپل غوره آسونه به موږ ته راکړي چې موږ ورسوي. ربیعي وویل هغه خلک شاهین ولې بولي؟ افسر وویل دا نوم کاونټ سنتیاګو پرې ایښی دی او سبب یې دا دی چې په توندۍ ګړندیتوب او هوښیارۍ کې له شاهین نه کم نه دی. ابو داود پوښتنه وکړه دا رښتیا ده چې هغه د مغیره زوی دی؟ افسر وویل په دې اړه ډول ډول رایې وي. ځینې وایي چې هغه د مغیره زوی دی د ځینو دا ګمان دی چې هغه د مراکش دی. ابو داود وویل موږ ته به ډېر زر څرګنده شي چې هغه څوک دی. پوځي افسر پوښتنه وکړه آیا معظم پاچا پر هغه د یرغل اراده لري؟ ابو داود وویل د هغه دومره ځواک نشته چې پاچا پخپله پر هغه د حملې پروګرام ولري. د هغه لپاره یوازې یو هوښیار سړی کافي دی چې د هغه د جګړې په طریقه پوه شي. باران هماغسې توند ورېده. تر 2.5 میلو پورې د دوی ګاډۍ معمولي روانه وه. بیا ابو داود کوچوان ته امر وکړ چې ګړندی یې وځغلوي. پر دو پسې سپایانو د خپل افسر په امر خپل آسونه ودرول. کله چې ګاډۍ د 1 میل په فاصله ترې لرې شوه نو آسونه یې چارګام ورپسې ورخوشې کړل. په مخ زوړې دره کې سرک ځای ځای په اوبو کې پټ و. ځکه خو د ابو داود له اصرار سره کوچوان له احتیاط نه کار اخیست. کله به چې آسونه ګاډۍ ته ورنږدې شول رفتار به یې ورو کړ او ګاډۍ ته به یې د وړاندې تلو فرصت ورکړ. سیلاونو ځای ځای څرک غوڅ کړی و. د لارې په هسکو ټیټو او کاڼو کې د ګاډۍ په جټکو انجیلا او د هغې مور سخت احتجاج کاوه. د ابو داود سر هم څو ځله له خپل میرمن او لوڼو سره وجنګېد خو هغه د انجیلا په فریادونو او د میرمن په واویلا هیڅ پروا ونه کړه. یو ځل د ګاډۍ یو عرابه په یو ژور ځای کې له لوېدو وروسته له ډبرې سره ټکر شوه چې له جټکې سره یې د میریا سر له چت سره وجنګېد. هغې چغې کړې ګاډۍ ودروئ که نه په همدې رفتار کې ترې ځان غورځوم.
ته وحشي نن به مې د بچیو اروا واخلي او زیبه زه پوهېږم ستا نیت ښه نه دی ته غرناطیو ته له رسېدو نه وړاندې له موږ نه ځان بېغمه کول غواړې د خدای په خاطر ګاډۍ ودروه د یوې بلې سختې جټکې سره د ربیعې او انجیلا سرونه سره وجنګېدل انجیلا بیا واویلا پیل کړه بیا ابو داود وویل که زه پوهېدی چې ته به هم د مور په څېر دومره بې حوصلې وي نو له ځان سره مې نه راوستې ربیعې ته وګوره تر اوسه یې سونډ تر خولې نه دی وتلی ابو داود چې دا وویل میریا او انجیلا پر ربیعې ور پړاچ وهل میریا وویل ربیعه خو خپلو هم مذهب او خپلو خلکو ته په ورتګ خوښه ده انجیلا وویل ربیعه په دې هم پوهېږي چې که څه پیښه وشي نو له ټولو نه د مخه به خلک دې ته پام ور واړوي ربیعې د دوی د پیغور او ستغو سپورو نه بې پروا وویل پلار جانه مور جانه او انجیلا ولې پریشانه کوي د ګاډۍ درولو امر وکړه ابو داود وویل میریا لږ همت وکړه موږ د غرناطیو سیمې ته ننوتلي یو د دوی خلکو به موږ لیدلي یو زموږ د مرستې لپاره به راورسېږي په کور کې چې ما تا ته په دې باب څه وویل له خوښۍ نه دې ټوپونه وهل اوس له دې تکلیف نه دومره وویرېدې انسان په دنیا کې د عزت او اقتدار لپاره له لویو لویو خطرناکو پړاوونو نه تېرېږي میریا په چغه ورته وویل ته هم عجیبه احمق یې په دې توند شمال او باران کې به څوک ستا لارې څاري هغوی به په مزه په خپلو کوټو کې ناست وي ابو داود وویل بیا هم دا ضروري ده چې د دوی تر پیرې پورې موږ همدغسې ولاړ شو له دې نه پرته موږ هغوی په دې نشو باوري کولی چې راتښتېدلي یو او د پاچا سپاهیان راپسې دي ګاډۍ اوس د یو غونډۍ نه د هوارې په لور راتله ځکه خو د میریا او انجیلا ژبې سره له دې چې اوس هم چلېدي خو لږ چوپې شوې او شور او زوږ یې کم شو کوچوان چغه کړه ما یو سپور ولید ابو داود ویل بس خبره جوړه شوه اوس به هغه خپل نور ملګري را خبر کړي دا یې وویل او بیا د ګاډۍ له کړکۍ نه سر بهر ته وایست او په لاس یې ورپسې سپایانو ته اشاره وکړه او له دې سره یې کوچوان ته هم د ګاډۍ د ګړندۍ ځغلولو امر وکړ لږ ځنډ وروسته چې کله ګاډۍ له غونډۍ نه مخ پر زوړ شوه کوچوان چغه کړه په دره کې مخ په زوړ اوبه زیاتې دي د سړک نښه نه ښکاري که آسونه وځغلوم خطر لري ابو داود ویل پام کوه خو ګاډۍ مه دروه زه به تا ته 2 چنده بخشش درکوم میریا او انجیلا بیا په چغو اسمان په سر واخیست ابو داود په تسلی ورته وویل کوچوان بیا عقله نه دی چې ښکته ولاړ شو ګاډۍ به پخپله کراره شي ابو داود بیا له کړکۍ نه سر راویست او ورپسې سپرو ته اشاره وکړه هغوی اسونه ورو کړل دره لاندې د یوې ویالې په څېر وه خو کوچوان د زیات بخشش په تمه پر سینه د صلیب له رسمولو وروسته اسونه په اوبو ورګډ کړل خو له څو ګامه تلو وروسته ګاډۍ له سړک نه چپه شوه او په یوه جټکه کوچوان د ګاډۍ له مخې نه د اس پر شا ور ولوېد او بیا لاندې پرېوت اسونه په ځغستا شول خو بې له څپېښې ګاډۍ او اسونه بېرته سړک ته ووتل له یو پیچومي نه په تېرېدو ګاډۍ یو پراخ میدان ته ووته ابو داود دننه په دې نه خبر چې ګاډۍ له کوچوان نه محرومه شوې ده خو کله چې اسونو سړک پرېښود او په هوار میدان کې وځغستل په هسکو ټیټو کې د ګاډۍ جټکې له زغم نه وتلې وې هغه کوچوان ته غږ کړ خو چې ځواب یې وانه اورېد دروازه یې بېرته کړه بهر ته یې وکتل کوچوان نه و مخامخ له وړاندې ګڼډې ونې وې د ګاډۍ په مخ کې داسې ډبرې هم وې چې د دوی ټولو د مرګ سبب کېدی شوی شاته اسونه دومره لرې وو چې هغوی ته هم د دې بې جلب اسونو راقابو کول ګران او ناممکن وو ناڅاپه له ځنګل نه 40 تنه سپاره راووتل او د برېښنا غوندې ګړندي اسونه یې ګاډۍ ته راورسول تر ټولو مخکې په یو مشکي اسپ یو نقاب اغوستونکی سپور و چې سپینه چپنه یې شمال راپوله د مول وهلي په اشاره سپرو نیزې په لاس کې څرخولې او د تکبیر چغې وهلې پر ګاډۍ پسې سپایانو ته ورکاږه شول هغوی د ګاډۍ په لوري له څو غشو راویشتلو نه وروسته د اسونو جلبونه راکش کړل او بېرته وګرځېده مول وهلي چې ګاډۍ به کوچوانه ولیدله آس یې د ګاډۍ اسونو ته ورنږدې کړ او په هغوی ور ټوپ کړ دی لا نه و سنبال شوی چې د ګاډۍ یو عرابه له یوه کمر سره ټکر شوه او ماته شوه ګاډۍ په یوه لوري چپه شوه خو مول وهلي سپاره بالاخره اسونه ودرول لږ ځنډ وروسته چې د مول وهلي ملګرو د ګاډۍ تعقیب کوونکي وځغلول او یو پریشانه کوچوان ورسره بندي راوست نو هغه ماتې ګاډۍ او په هغې کې په زګیرو یو مسافر ته اشاره وکړه وی ویل افسوس چې ما دوی بچ نه کړی شول زخمی شول خو زه هیلهمند یم چې ژوند ته یې ګواښ نشته په دې ګاډۍ کې دننه د دوی یو صندوق پروت دی هغه هم راواخلئ
ابو داود د بېخودۍ له حالت نه راووت، سترګې وغړولې او بیا کېناست. په خپله په وینو ککړه ټنډه یې لاس راتېر کړ او بیا یې مول وهلي او ملګرو ته په کمزوري غږ وویل ډېره مننه. بیا یې خپلو لوڼو او میرمنو ته وکتل. میریا، ربیعې، انجیلا، هغه یو پر بل پسې 3 واړه وخوځولې. میریا زګیروی وکړه او بیا یې سترګې وغړولې، خو له وارخطایۍ نه یې بېرته پټې کړې. یوه شېبه وروسته یې بیا سترګې وغړولې، خپله لور یې په زوره زوره وخوځوله او ویې ویل انجیلا، زما انجیلا. د انجیلا له لاندنۍ شونډې او تندي نه وینې روانې وې. له څو ځلې زګیروي او سویلۍ وروسته یې سترګې وغړولې او خپلې مور ته یې وکتل. دا وه د شاهین داستان 3مه برخه چې ما محمد رسول نظري درته وړاندې کړه. هیله ده د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. تر سبا چې زه یو ځل بیا د شاهین داستان په 4مه برخه کې درته حاضرېږم، تاسې په بخښونکي او متعال باري تعالی سپارم. پاک الله مو مل شه، آباد او سرلوړي اوسئ. د الله په امان.